نحمده و نصلي علی رسوله الکریم. د ملي ټلویزیون ګرانو معززو کتونکو، د رادیو افغانستان خواږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. وخت مو بخیر. خلاصون لار خپرونې ته مو هرکلی کوم. قدرمن او درون شخص مبارک را سره دی په سټوډیو کې. دوستانو، ستاسو پوښتنې را سره دي او ښایسته پوښتنې مو چې رالیږلي دي، یو په یو به انشاءالله چې شخص معظم تاسو ته ځواب کړي. که بیا هم پوښتنې لرئ نو د ټلویزیون په سکرین باندې زموږ ادرسونه تاسو سره شته دي. د راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته زه د واتساپ شمېره وایم چې 0 8 8 50 زموږ د واتساپ شمېره ده. 0787 88 80 50 شماره واتساپ ماست. هر گونه سوال فقهی که دارین میتونین که پرسان کنین، در مورد فتوا باشه، انشاءالله که شخص مبارک همراه ما هستن و جواب قانع کننده را برایتان ارائه خواهد کرد. شخص معظم ستړي مشئ، خیر راغلی. خیر اوسئ، الله مو حفاظت وکړي. ژوندی اوسئ شخص معظم. د تیرو خپرونو نه ډېرې پوښتنې نورې هم پاتې وي او ځینې نورې نوې پوښتنې چې وي هغه مو ځان سره راواخیستئ شخص معظم. نو که ستاسو اجازه وي دا پوښتنې به زه راواخلم. یو ورور پوښتنه رالیږلې ده بیا هم د طلاق په موضوع باندې. شخص معظم، د طلاق موضوع په تیرو خپرونو کې موږ ډېره څېړلې ده، خو د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې به انشاءالله چې بیا هم تکرار کړو. ورور پوښتنه رالیږلې ده، وایي زه مې خپله مېرمنې سره کله ناکله په جنجال کې کېږم، کله وخت ورسره لفظي شخړه کوم، خو یو ځل داسې لفظي شخړه رانه وشوه چې طلاق لفظ ووت او ما ورته ویل چې طلاق یې. هغې ویلې چې یم، نو ما ویلې چې هو، او نیت مې د طلاق نه و. نو ما نه د خولې دغه اشتباها سهوا د لفظ رانه وتلی ده. اوس ځینې علما وایي چې طلاقه ده او ځینې وایي چې نه ده طلاقه. وایي زه څه وکړم، ستاسو مشوره څه ده؟ الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. که دغه ورور زمونږ د طلاق اړوند مخکینی هغه پروګرامونه دی وګوري او تعقیب کړي، د دې مسئلې حل پکې موجود دی. دقیقا چې کله چې یو څوک چا زنانه خپلې ته طلاق ورکوي، په صریحو طلاقونو کې، په صریحو الفاظو کې د چا نیت ته اعتبار نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. درې شیان داسې دي چې په هغې کې رښتیا هم رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا. یو په هغو کې طلاق ده. حتی زموږ فقها وایي که چېرته یو څوک خپلې زنانه ته وایي چې اوبه راوړه او د خولې نه یې ورته وویل چې انت طالقون، ته طلاق یې، بل دا ښځه په ده باندې طلاقه شوه. یعنی صریح الفاظ چې کوم دي هغو کې د چا نیت ته اعتبار نشته. د طلاق تعلق هم د دې لفظ سره دی. اوس که یو سړی په خپل زړه کې، په خپل فکر کې خپله ښځه طلاق کړي، خو لیکن تلفظ یې نه دی کړی، په دې باندې خوله نه ده خوځولې، دا ښځه نه طلاقېږي. او چې تلفظ یې صریح الفاظ ور طلاق ووایه، که نیت یې طلاق نه وي هم دا ښځه ور باندې طلاق. نو بناءً ده چې د خپلې ښځې ته ویلي دي چې ته طلاق یې په ما باندې، که دوغومره الفاظ یې ویلي او بیا ښځې ترې پوښتنه کړې ده زه طلاق یم، همداسې ده، دی وایي چې هو همداسې ده، نو دا موضوع خو مجازفتا نه کېږي. دا سیاق او سباق د دې عبارت په دې دلالت کوي چې دا ښځه سوال کوي، نو دی بیا ولې د هغې تایید کوي. نو معلومه دا سوله چې دلته لکه څنګه چې لفظ ویلی دی، نو اراده یې هم همدغسې ده. اوس دی په دې باندې پښیمانه دی. بهرحال صریح طلاق دی او په همدغه الفاظ کې ویلي چې ته طلاق یې، نو دا طلاق رجعي دی، یو طلاق دی. نو که چېرته د دې نه مخکې د دې خپلې ښځې ته نور طلاقونه نه وو ورکړي، 2 طلاقه چې دا هغې سره ضم سي او دا 3 طلاقه سي او دا مغلظ طلاق واقع سي، نو بیا دا یو طلاق دی او صریح طلاق دی، یو طلاق دی، رجعي طلاق دی. که چېرته عدت لا باقي پاتې وي، نو دی کولی سي چې د خپلې ښځې ته بیرته رجوع وکړي، او که چېرته عدت ختم سوی وي، نو اوس بیا په رجوع کار نه کېږي، تجدید د نکاح دې وکړي، دوباره د بیا نکاح وتړي. خو د رجوع او د دې فرق دا دی، په رجوع کې که د ښځې رضا وي او که نه، د عدت په دوران کې دننه چې نفس دی رجوع وکړي ښځه د ښځه، خو چې کله عدت ختم شوی وي، اوس بینونت واقع سوی دی، دلته ول چې دوباره نکاح تړل کېږي، د ښځې رضا ته ضرورت دی. په همدې موضوع باندې یو بل ورور هم پوښتنه رالیږلې ده شخص معظم. پوښتنه یې داسې ده، وایي د دې لپاره چې زه مېرمنه مې ونه وهم او د وهلو ویره یې
نو د دې لپاره چې زه ونه وهم د قهر په غوسې په وخت کې زه مېرمنې ته مې وایم چې زه ورکه شه زما له مخې نه یا زما له مخې لرې شه. نو په دغه صورت کې یعنی نیت خو مې دا نه ده چې زه ورته طلاق ورکړم یا څنګه، نو دغه لفظ زه کاروم چې له مخې مې ورکه شه یا زما له مخې لرې شه، په دې سره خو به طلاق نه وکړي. اوس په دې سره موږ هغه موضوع نور وضاحت هم راغی چې په صریح الفاظو کې نیت ته اعتبار نه او کله چې دا د مخې نه مې ورکه شه یا ورته وایي ورکه شه، دغه الفاظ صریح نه دي په طلاق کې، دلته ول د نیت ته اعتبار. که نیت د طلاق بیا طلاق باین واقع کیږي او که نیت د طلاق نه هیڅ مشکل نشته. ژوندی اوسئ شیخ صاحب معظم. د شعبان د میاشتې په لیدو سره سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د شعبان لومړۍ ده، په داسې حال کې چې سپوږمۍ جګه وه او ځینو خلکو ځینو هیوادوالو سپوږمۍ لیدلې وه او داسې قضاوت یې کړی و ځینو هیوادوالو چې سپوږمۍ د دویمې د شعبان ده یا د درېیمې د شعبان ده. نو په دغسې صورت کې که نه یوازې د شعبان میاشت نه، مثلا د نورو میاشتو هم په همدغسې حالت کې که واقع شي، مثلا د رمضان المبارک میاشت یا د رمضان نه وروسته چې کله اختر راځي، نو دلته عمومي مسله به څه وي شیخ صاحب معظم؟ دغه مسلمانانو ورونو ته موږ دغه خبره کوو چې دوی باید په همدې شکر وباسي چې اله العالمین موږ او دوی ته اسلامي نظام را نصیب کړو او د اسلامي امارت برخمند یو موږ ترېنه او د اسلامي نظام د مزایاو نه موږ لطف اخلو په خپل وطن کې. دغه موضوع چې د شریعت مطهره سره تعلق ساتي، د میاشتې د لیدلو موضوع شرعا د هغې بیخي واضح اصول چې دا موجود دي او لکه څنګه چې د رمضان د میاشتې اهتمام سوی، لکه څنګه چې د اختر د شوال د میاشتې اهتمام کیږي یا التر ذوالحجې د میاشتې اهتمام کیږي د لوی اختر دپاره چې لسم د ذوالحجې بیا د لوی اختر ورځ راځي، دغه رنګ د شعبان د میاشتې د اهتمام امر راغلی دی په شریعت مطهره کې چې د رمضان بنا چېرې دا په شعبان ده. نو تاسو باید د شعبان د میاشتې یا زموږ ستاسو په اصطلاح د برات دغه میاشت چې کوم یوه ده، نو د دې میاشتې د لیدلو هم ښه اهتمام وسي، داسې اهتمام وسي لکه د رمضان چې تاسو اهتمام کوئ. څومره تر کومه حاله پورې چې زه شاهد یم او د رؤیت الهلال په دغه کمیټۍ کې زه پکې عضو یم، دغه برنامو نه او د اصولو د سترې محکمې نه تر ډېره حده زه په دې باب کې خبر یم. نو د ټولو میاشتو لپاره د لیدلو ترتیب د سترې محکمې لخوا دا کیږي او په دغه سلسله کې موږ په ټول افغانستان کې د ولایت په سطحه او د ولسوالیو په سطحه باندې د هلال کمیټې دپاره د رؤیت الهلال دپاره د میاشتې د لیدلو دپاره کمیټې جوړې سوي دي، هیئتونه لرو چې په رأس کې په مرکز کې د مرافعې قاضي دی او الته په ولایات په ولسوالیو کې بیا د ابتدایي محکمې چې کوم قاضي دی هغه رئیس ته هغه د دغه هیئت ریاست په غاړه باندې لري او عامو خلکو ته دا ویل کیږي چې تاسو اهتمام وکړئ هغه ځایونه چې ستاسو په ولایاتو کې په هغه ځای کې میاشت په سهولت باندې لیدل کیږي، نو تاسو لاړ سئ وګورئ او معلومات یې وکړئ او بیا خپل د لیدلو شهادتونه د محکمې شرعیې ته راوړئ، د قاضي په وړاندې خپل شهادتونه وړاندې کړئ. ځکه د میاشتې د لیدلو موضوع شریعت مطهره کې د څو وجوهاتو نه د هغې موږ په لیدلو باندې حکم کیږي. یو خو دغه دی چې دا میاشت ولیدلی سي او د دې په لیدلو باندې شاهدان تیر سي، د قاضي د وړاندې شاهدان راسي، مسلمانان عاقلان بالغان د شهادت په اصولو باندې برابر هغه راسي او شاهدي ووایي چې موږ دا میاشت لیدلې. خو دغه ځای کې به د حالاتو ته ګورو د فضا ته چې دلته وریځ ده او که اسمان صفا ده. که اسمان صفا و نو بیا د احنافو په نسبت باندې جمع غفیر ته ضرورت دی، یو دوو کسانو باندې کار نه کیږي، ډیر کسان به چې د قاضي اطمینان ور باندې راسي چې دلته ول د دوی تواتو جمع کېدل په دروغو باندې نه کیږي، نو داسې خلک دغمره د اطمینان والا یو جمع غفیر به موجود وي که اسمان صفا او که چیرته اسمان صفا نه و وریځ وه چې دوه کسان شاهدي ووایي بل دا کافي ده، دوه کسان. شعبان چې کوم او که چیرته داسې و چې رؤیت ونه سو شهادت بیا رانغی میاشت اونې لیدلی سوه، بیا نو د هغې دپاره نور صورتونه دي، د کتاب القاضي للقاضي مسائل دي او یا د نقل د شهادت مسئله ده او یا شهادت علی حکم الحاکم دی
یا استفاضه ده، خبر مستفیض دی چې د نورو بلادونو او د نورو علاقو نه په دغه شکل باندې په شرعي طریقې هغه طریقې موجب باندې قاضي ته خبر راسي. طریقې موجب څلور طریقې دي فقهاو موږ ورباندې تصریح کړې ده چې نقل د شهادت دی، شهادت علی حکم الحاکم دی، خبر مستفیض دی او کتاب القاضي الى القاضي دی. نو دغه طریقو باندې به بیا د نورو علاقو نه قاضي ته خبر راځي او قاضي دغه خبر واخیستو حکم یې ورباندې وکړه، بیا فیصله کیږي چې سبا مثلا لکه رمضان کې یا روژه ده او یا سبا مثلا شوال کې اختر ده. که چیرته دغسې صورتونه رانغله او میاشت هم ونه لیدلی سوه، یعنی په اسلامي میاشت چې ده تاسو ته معلومه ده یا 9 یا 10 8 هم نسی کېدلی او 11 هم نسی کېدلی 11. نو لیلة الالتماس چې دی موږ دا 10 شپې ته وایو، 9 ورځ 10 شپه 10 شپه. نو که چېرته د 10 په شپه باندې د 9 په ورځ باندې میاشت ولیدلی سوه، شهادت دغسې واقع سو، نو قاضي حکم کوي چې دا میاشت ختمه سوه سبا بله میاشت شروع کېږي. او که چېرته میاشت ولیدلی سوه ورېز وه نو بیا د شریعت حکم دا دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30. دا وګوره تصریح ده، د شعبان میاشت مو را روانه کړې ده، 9 باندې تاسې د شپې میاشت ګورئ چې سبا یې 10 دی، لیلة الالتماس. ورېز وه میاشت ونه لیدلی سوه، شهادت رانغی، نو نبی علیه السلام وایي عد پوره کوي. څه معنی 10 پوره کوي، بله ورځ نه بیا رمضان شروع کوي. دا یوه شرعي مسئله ده. نو دغه رنګه د شعبان نه مخکې میاشت د رجب میاشت په 29 ورځ باندې د سترې محکمې د اعلان مطابق په لیلة الالتماس باندې په ټول افغانستان کې د هلال د رؤیت الهلال دپاره چې کوم ګروپونه او کمیټې هیئتونه جوړ سوي دي هغوی خپل کار وکړه او د افغانستان مجاهد ملت هغه خپلو ځایونو ته پورته سو. ټولو دا کوشش وکړه چې موږ وګورو چې دا میاشت دا یو مړ سوی سنت دا را ژوندی سي. مسلمانان ټول لګیا د میاشتې د لیدلو کوشش کوي، خو پیښه دا وه چې اسمان کې ورېز وه او په افغانستان کې شرقاً و غرباً شمالاً و جنوباً طولاً و عرضاً په یو ځای کې هم د میاشت د لیدلو ثبوت رانغی. په دغه بنیاد باندې د سترې محکمې د امارت اسلامي لخوا فیصله په عد باندې وسوه چې دا د رجب میاشت په موږ 10 حساب کړو، ځکه نبی علیه السلام دا وایي او د هغې نه اخوا 11 خو رجب میاشت نه وي نو بیا به شعبان چې دا شروع کېږي. اوس که یو څوک دا خبره کوي چې ما خو بېګا دا میاشت ولیدله ډېره جګه ولاړه وه، دا د 2 ورځو او د 3 ورځو وه، او دلته خو تاسو وایي چې سبا ورځ مثلا دا اوله ورځ ده. کتابونو تصریح کړې ده چې دغې ته اعتبار نشته چې یا غټه ده یا جګه ده. نو موږ ته دا په شهادت باندې ثابته نه سوه، په ټول افغانستان کې د دې شاهدي ونه سوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قول مطابق په عد 30 باندې سترې محکمې فیصله وکړه. ها که څوک دا وایي چې هغه ورځ باندې رؤیت ثابت سوی دی، مثلا په وزیرستان کې میاشت 3 کسانو لیدلې ده، خو د وزیرستان شهادت موږ ته نه دی رارسېدلی. سترې محکمې ته د هغې د شهادت د رارسېدلو ترتیب نه دی برابر سوی. دا موږ منو چې د وزیرستان یا په لویه کې داسې ووایي چې لوی افغانستان دا چې دی دا اختلاف د مطالعو نه لري او د هغه ځای رؤیت او د دې رؤیت دا بالکل معتبر دی، خو اذا ثبت بطریق موجب دا خبره خو ضرور ده کنه. نو نه د هغوی شهادت موږ ته رارسېدلی، نه هغه شاهدان دلته راغلي دي، او نو بنان د هغو شاهدانو شهادت موږ ته راغلی نه دی په شرعي طریقې باندې په دغه بنیاد باندې، او نه موږ ترې هغه وخت کې خبر وو. نو که چېرته هغه شهادت موږ ته په شرعي طریقې باندې را ورسیږي نو ستره محکمه هم په دې باندې مکلفه ده، اسلامي امارت هم په دې باندې عمل کوي، بیا په همغو شهادتونو باندې فیصله کوي. شریعت کې خو موضوع خدا ده چې نحن المتبعون لا مبتدعون. بله دقیقا. ژوندی اوسئ شیخ صاحب اعظم، پوره مکمل معلومات مو ورکړ دغه هیوادوالو ته، کور او ودان ژوندی اوسئ. درنو کتونکو ورځو لنډې دمې ته، وروسته له دمې بیا د خلاصون لار خپرونه دوام لري. بیا هم ستړي مشئ، د خلاصون لار خپرونه ملي ټلویزیون نه ګورئ. شیخ صاحب اعظم بله پوښتنه داسې مطرح شوې ده، وایي که چا نه حج کړی نه یې عمره کړي او دغسې یو شخص ته حاجي ویل دا ګناه لري ثواب لري څه رقم؟ نو دا خو دوکه هم ده، دروغ هم دي، نو خود ناروا ده.
که یو څوک د احترام نه وایي یو چاته، یو سپین ږیري ته مثلا، نو احترام دا دی راځي چې ورته وایي چې مشره کم شی چې هغه نه دی کړی او ته هغه ورته ثابتوې او کیدای شي هغه هم په دې کې داسې یو اثر ورسېږي چې بله ورځ به دلته حاجي صاحب هم لیکي نو دروغ به راسي، دوکه به راسي او خلکو ته به په دروغ ویلو باندې جرأت پیدا شي. ژوندی اوسې. بل ورور پوښتنه رالیږلې ده، وایي ما ته کله په اودس او کله په مونځ کې وایي داسې تشویشونه پیدا کېږي چې آیا اودس مې صحیح شوی نه ده شوی، یا مثلا د سر مسحه مې له یاده وتې یا نه مې ده وتې، یا مثلا په مونځ کې راته تشویشونه پیدا کېږي چې ما مونځ 2 رکعته کړی 3 رکعته مې کړی او یا مې کړی یا مې نه ده کړی، که نه داسې هغه تشویشونه راته او شک راته په زړه کې وي. که داسې څه شرعي وایي نسخه وي یا شرعي هغې طریقه وي چې زه دغه تشویش مې ورباندې رفع شي. نو که چېرته د دغه ورور دا اولنی شک وي نو اودس دې هم بیا وکړي او دغه لمونځ دې هم بیا وکړي، که دا د اولنی شک وي. او که دی دایمي دغسې په دې مرض باندې اخته وي، د وسواس تکلیف لري، نو شکونه ورته همیشه غورځېږي، نو بیا خو دې خپل شک ته التفات نه کوي او د دې لپاره چې د دې مشکل نه حل مشکل حل سي نو ښه دا ده چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دغه ذکر چې دی د دې کثرت وکړي، ډېر زیات یې ووایي او د کثرت کم اندازه چې د هغه 300 وارې ده، د دې نه کم ونه وایي، نور چې څومره یې هغه یې باید ووایي. امید دی چې د دې وسوسو ازاله به وشي انشاءالله. بل ورور د زابل نه پوښتنه رالیږلې ده، وایي زه وظیفه هم لرم او معاش هم لرم خو پخوا کې پوروړی یم او زه غواړم چې دغه پور مې خلاص کړم، دغه قرض مې خلاص کړم. کله کله وایي پلار ته ورونو ته مې وایم چې ما ته په دې میاشت کې معاش یې نه دی راکړی یا دې میاشت کې هېڅ معاش زمونږ نه و، نو د دې لپاره چې دغه پور مې خلاص کړم ورباندې آیا دا خو به ګناه نه لري؟ به هر حال دروغ دي او دا چې قرض خلاصول دا په ده باندې د هر چا نه مخکې ضرور دي، دا چې پلار ترېنه غواړي یا مور ترېنه غواړي یا ورونه ترېنه غواړي، د دې نه ښه دا ده چې دی خپل قرضونه ورباندې خلاص کړي او هغوی ته قناعت ورکړي، نو ښه خبره ده. او یا دا ده دا موږ په دې کتابونو کې ورته توریه وایو. توریه داسې الفاظ دي یا ایهام چې سړی داسې یو لفظ دی مور پلار ته ووایي یا دې ورونو ته چې هغه 2 معناګانې ولري، هغوی دغه معنی قریبه حس کړي او تا په ذهن کې معنی بعیده وي، دروغونه به هم خلاص وي، جنجال به هم نه وي درته پېښ، داسې یو کار وکړي نو ښه. یو بل ورور چې زمونږ ماموریت وظیفه یې درلوده هغه هم داسې پوښتنه کړې وه شخص معظم، وایي زه همیشه د میاشتې په آخر کې کله چې معاش اخلم نو زه د خپل د معاش 0% زه په کور کې نه ورکوم، دا پټومه، یعنی په کور کې زه نه وایم، مېرمنې ته مې اولادونو ته مې نه وایم چې ما معاش 100% هغه معاش چې کوم دی هغه زه نه وایم، یو 100% یې زه ځان ته اخلم پټې. نو وایي دې کې خو به مې غاړه نه بندېږي، زه د خپل خرچ لپاره د خپل خرڅ لپاره دا 100% زه اخلم. نو د ده په حال باندې ژړا ځکه په کار دی د ښځې نه ډارېږي، نو په کار دا ده چې دی خو حاکم دی، شریعت کې خو صفا راځي الرجال قوامون علی النساء، نارینه خو حاکم وي او ښځې ته څه ضرورت دی چې تا سره د ستا په دې تنخواګانو کې حساب کوي، هغه خو دغه غواړي چې د دې نفقه د دې کسوه د دې جامه د دې ضروریات هغه ته ورپوره کړي، نور که ته پیسې ډېرې ګټې او که لږ ګټې څه مشکل نشته، دروغ دې نه ورته وایي، ځان کې دې دغه د رجولیت معادله قوي کړي، انشاءالله مشکل به انشاءالله. یو بل ورور پوښتنه رالیږلې ده شخص معظم، وایي د چا چې کانول په لاس کې وي او یا یې په ملا پلاستر لګېدلی وي دی به غسل څنګه کوي؟ په دې باندې به مسحه کوي یا لرې کوي به؟ د کنول باره کې غالبا مخکې په دې کې موږ یو مفصله خبره کړې وه. دغه کنول که ضرورت وو، یعنی داسې ضرورت چې ډاکټر ورته ضرورت ووایي او هغه ووایي چې رښتیا هم که ته دا کنول ونه لګوې د بار بار پیچکاري کولو د وجې بعد نو تر په شکر مرض باندې اخته یې، نو مثلا دا بدن دې زخمی کېږي او روا ده چې دا التهاب وکړي، د دې نه دانه جوړه سي او د ستا د مرګ خطر ترې پیدا سي، لکه دا د شکر مریضانو ته دا زخمونه ډېر تاوان کوي. نو که دغسې یو مشکل و او ډاکټر ورته کنول توصیه کړې وه چې بې کنوله که بار بار دته ستن لګېږي دته تکلیف ته خطر دی، نو بیا په دې باندې مسحه کول ورته جایز دي، که حدث اصغر وي او که حدث اکبر وي. دغه رنګ د املا باندې چې کوم پلستر لګولی، که دا توصیه ورته رښتیا هم ډاکټر کړې وه او هغه ورته ویلي و چې ګوره دا که لرې کې نو دا اوبه د ستا د املا ته تاوان کوي، نو بیا نو دی دې ورباندې مسحه وکړي، مشکل نشته. خو کله کله دغه پلسترونه خو کور کې دا د سړي ته زړې ښځې توصیه کوي، املا دې خوږېږي نو پلستر پې ولګوه، نو ډاکټر توصیه کړی نه وي او دا ضرورت هم دغه حد ته نه وي رسېدلی چې دا اوبو باندې د ده ملا ته تکلیف دی،
او دلته هم بعضې خلک د سهولت په خاطر کینول لګوي چې څه به بار بار هغوی او دا کنوله اسانه ده کور ته به زه ځان سره سیروم او هغه شیان ویسم او د اسانتیا د وجې به یې زه دلته ننه باسم نو دا بیا هغه ضرورت نه دی نو بناء د عباداتو سره احتیاط وکړي او بې ضرورت یې کنول او پلستر نه استعمال. په دغه برخه کې یو بل ور هم داسې پوښتنه مطرح کړې وه شیخ صاحب معظم وایي یو څوک مثلا په سر باندې مصنوعي ویښته ږدي مصنوعي ویښته ږدي او دا څه دا مثلا او یعنی د اوبو هغه تېرنهیي امکان ترې نه وي چې اوبه وکړي ترې نه او پوستکي سره تماس ونیسي نو په غسل کې دته کوم مشکل پیښیږي یا نه؟ نو موضوع خدا شته چې اول د مصنوعي ویښتانو ایښودلو ته ضرورت نشته که فرضاً ډېر ضرورت وي ورته او د سړي دا کار اوس کړی دی نو بیا د پس د کار د کولو نه بیا نو د غسل کېږي مشکل نشته. ژوندی اوسئ. بل ورور پوښتنه داسې رالیږلې ده وایي په څو مقداره سرو زرو کې زکات ورکول کیږي؟ نو هغې موضوع خو موږ دوی ته ویلې وه چې 20 مثقاله یا 9.5 تولې 9.5 دا معارف متعارف چې کوم دي د زرګرانو سره توله اوس ورته وایي نو 9.5 تولې اندازه سره زر دا نصاب دی. ژوندی اوسئ. بل ورور د پکتیکا نه پوښتنه رالیږلې ده شیخ صاحب معظم وایي زموږ په کلي کې ولس دا رواج دی چې امام ته د امامت په عوض کې زکات یا عشر ورکوي په داسې حال کې چې دغه امام ورته هغه نه لري ضرورت نه لري یعنی امام غني وي او مسکین نه وي خو دا زکات عشر د خلکو نه اخلي وایي موږ په کتابونو کې لوستي دي چې په دې سره د خلکو غاړې نه خلاصیږي نو مهرباني وکړئ په دې رابطه شرعي دې باندې موږ مخکې هم خبره کړې وه که چېرته څوک دغه زکات او عشر په اجرت کې امام ته ورکوي نو امام دپاره خو یې اخیستل صحیح دي ځکه اجرت دی او دغه لمونځ چې دی کوي دا اجرت یې ورته مقرر کړی دی او د اجرت په عوض باندې دی کوي خو اما د دې سړي زکات او عشر چې دا نه دی سو او بیا چې موضوع دغسې وي چې امام غني وي هغه مالدار وي فقیر نه وي دی په مصارفو د زکات او د عشر کې نه دی نو بیا چې ته زکات او عشر ورکوي که په اجرت کې نه هم بیا نه کېږي ځکه شرط دا دی چې مصارف به سړی پیژني فقیر به وي مسکین به وي هغه کس ته به د زکات ورکول یا د عشر ورکول شرعا جایز وي او چې هغه خپله مالداره دی سرسایې ته ضرورت نه لري عشر ته ضرورت نه لري زکات ته ضرورت نه لري بلکې دغه امام صاحب په خپله زکات ورکوي دی په خپله سرسایه وباسي دی په خپله غني دی نو بیا خلک په کار دی چې د خپلو عباداتو د ادا کولو دپاره مصارف وپېژني او کوم ځای کې چې شریعت ورته مصرف مقرر کړی په هغه ځای کې مصرف. ژوندی اوسئ شیخ صاحب معظم. خپرونې وخت هم ختم دی کو رمضان الله مو وساتي الله مو حفاظت وکړي. تاسو درنو کتونکو نه هم ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو نه هم مننه په راډیو افغانستان کې چې زموږ غږ اوري چې راسره وئ که بیا هم پوښتنې لرئ نو زموږ ادرسونه تاسو سره شته ده د تلویزیون په سکرین باندې او د راډیو خوږو اورېدونکو ته به زه د واټساپ شمېره ووایم چې 078 0787 88 80 50 شماره واتساپ ماست. تا برنامه بعد خدا نگهدار.